السلام علیکم. څنګه ګران مینوالو ښه طبیعتونه یې ښه دي؟ مینوالو ډېره مهرباني چې چا هم زه په دعا کې یاده کړې یم نو خدای پاک دې د هغوی عزت وکړي. مینوالو داسې کار دی چې ما ته ډاکټر ګولۍ لیکلې وې خو ما د یو سټور نه راواغېستلې او ما پې ډیټ نه و کتلی هغه اسپایر شوې وې. داسې کار دی نو هغې په ما باندې ریاکشن وکړو نو زه یې هسپتال ته ویوړم نو هغې چې دی نو ما له واش وکړو 2 پیرې او زه پلیز د خدای د رسول لپاره زه دې خلکو ته وایم چې د دروغو دا چې دی دا نیوز مه خوروئ چې پلانکۍ مړه شوه ډینګۍ مړه شوه پلانکۍ مړه شوه تاسو له اخر په دې کې درځي څه شکر الحمدلله زه روغه رمټه یم ټیک ټاک یم چې په چا باندې اور بلیږي نو دا خبرې به کوي نه شکر الحمدلله نه ماته مسعود څه ویلي دي نه ماته مراد څه ویلي دي او نه شکر الحمدلله نه ماته بل چا څه ویلي دي چې زما چا سره کار نشته دی نو ماته به ولې څوک څه وایي خو بس زه پلیز مهرباني دې ټولو نیوز والا ته وایم چې دا کم یم چې دا د غوای خوره کړې ده چې دا خلکو ویشتې ده شکر الحمدلله د خدای قرآن د پاسه نه زه چا ویشتې یم او نه ما سره داسې حادثه شوې ده خو بس ما ګولۍ وخوړې هغې به ما باندې ریاکشن وکړو زه هسپتال ته ویوړم چې دا ویډیو څومره شیر کولی شئ شیر کړئ زما مینوالو چې ټولو ته پته ولګي چې شکر الحمدلله زه ښه یم ټیک ټاک یم هغه ټایم کې زه په ځان باندې نه وم خو داسې کار دی چې دغه دی ما له زما خور تصویران ویستي وو هغې فیسبوک له ورکړي وو ټیک ټاک له یو ځله بل ځله چې تاسو دعا وکړئ چې زما خور ښه شي خو لکه شکر الحمدلله زه چا ویشتې راویشتې نه یم صحیح شو ډېره مهرباني والسلام.